بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو مینوالو، برقرار یم او د خپل استاد ریاض مسرور صاحب یو غزل تاسو مینوالو ته کوم دی په پښتنه مینه باندې ډالې کوم چې ماله د خوږې مینې خواږه راکا، ماله د خوږې مینې خواږه راکا، ځکه نه توکل وکړه ته زړه راکا، او ستا تصویر په زور او زیر باندې به جوړ کړم، ستا تصویر په زور او زیر باندې به جوړ کړم، خدای چېرته په خوب کې دې اوده راکا، او ستا زړه مې ساتلې تل په مینه کې، ستا زړه مې ساتلې تل په مینه کې، ته هم ځان دوکه که څه ناسره کړه، او مه بوځئ ما هلته ورله وژنې مې، مه بوځئ ما هلته ورله وژنې مې، داغ د زړه په سر په خپل کاله راکه، او شونډې زما غوسې سترګې سپینې شوې، شونډې زما غوسې سترګې سپینې شوې، ما له دنداسه راوړه رانجه راکړه، خو تنده د ارمان مې زړه نیولې ده، تنده د ارمان مې زړه نیولې ده، مرګ راته ولاړ دی ګوټ اوبه راکړه، او تیر بکړې ژوندون بغیر زمانه ته، تیر بکړې ژوندون بغیر زمانه ته، ځکه نه مسروره جواب ته راکړه، د ښکلي د بدرنګ د سپین او تور خبره نه ده، که نه کوې اشنا مینه د زور خبره نه ده، او طبیبه د زخمي ځیګر علاج به زما څه وي چې نه ورځي پر هر مې د ټکور خبره نه ده، دا وګوره نن بیا پتنګ چې ځان په شمه سیزي، ښایست لیونې کړې دی د اور خبره نه ده، راځه چې دواړه کینو فیصله به سره وکړو، ساده لالي دا د جنګ او شور خبره نه ده، او که خامخا دې زړه دی نو خپل پلار دې پرې خبر کړه، که خامخا دې زړه دی نو خپل پلار دې پرې خبر کړه، مسروره د رشتو وستې د مور خبره نه ده. ډېره مننه، والسلام.